سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي په پاکستان کې د افغان کډوالو له وضعیت څخه د اندېښنو دوام د بیپیرو ډاکټرانو ټولنې اندېښنه څرګنده کړې چې پاکستان کې ډېری افغان کډوال له روغتیايي خدمتونو څخه محروم دي کشمیر کې د پاکستاني پاوز له لوري د 40 کشمیري لاریونوالو وژل کېدل د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د پاکستان پاوز له لوري پر معترضینو د ډزو له امله د راپورونو له مخې تر 40 ډېر کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي په عراق کې د امریکا او سعودي ګډ هوایي بریدونه د امریکا او سعودي عربستان هوایي ځواکونو د عراق په صلاح الدین ولایت کې د ایران پر ملاتړ د ولسي بسیج ځواکونو پر یوه اډه ګډ هوایي بریدونه کړي دي If they do or not, they should know that if we are attacked, we'll respond with terrific force. که د ایران اسلامي جمهوریت پر اسرائیل برید وکړي که په مستقیم ډول وي او که د خپلو نیابتي ځواکونو له لارې نو یو ډېر ستره تېروتنه به وکړي دا هم پوره خبرونه په پاکستان کې د افغانانو د نیول کېدو په دوام تازه د بیپیلو ډاکټرانو ټولنې اندېښنه څرګنده کړې چې په پاکستان کې ډېری افغان کډوالو له روغتیايي خدمتونو محروم دي د سازمان ویلي چې د مهال په پاکستان کې ډېری افغان کډوال د ناروغۍ پر مهال ځکه روغتیايي مرکزونو ته نه ځي چې وبنول شي او خپل هیواد ته به ولېږدول شي د بیپولو ډاکټرانو ټولنې همداراز اندېښنه څرګنده کړې چې د نیول کېدو او ایستل کېدو له ویرې روغتیايي مرکزونو ته له تګ پاتې د ماشومانو خوارځواکۍ د امیدوارو ښځو روغتیايي ستونزې او نورې د مخنیوي وړ ناروغۍ زیاتې کړې دي یاد سازمان یو ور بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې افغان کډوال دي په جبري توګه له دې هیواده نه باسي او همداراز یې له نورو هیوادونو هم ورته غوښتنه کړې دا په داسې حال کې چې له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې د افغانانو نیول ځورول او په جبري توګه رالیږل په بېسارې توګه زیات شوی او هره ورځ له 2 تر 5,000 پورې افغان کډوال په جبري توګه رالیږل کېږي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د پاکستاني پاوز له لوري پر معترضینو د ډزو له امله د راپورونو له مخې تر 40 ډېر کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي هند د دې پیښو غندنه کړې او ویلي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا پر ملکي وګړو ډزې د منلو وړ نه دي نوې ډلې همداراز ادعا کړې چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې ترسره کېدونکې ټاکنې یوازې نمایشي بڼه لري بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د ملکي وګړو پر وړاندې تاوتریخوالی ودروي د سوله ییز اعتراضونو حق ته درناوی وکړي او د پیښو په اړه خپلواکې پلټنې ترسره کړي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د پاکستاني پوځ له لوري پر معترضینو د ډزو راپورونه ورکړل شوي چې له امله یې تر 40 ډېر کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي راپورونه وایي زرګونه کسان د پاکستان د حکومت د تګلارو او امنیتي ځواکونو د چلند پر ضد سړکونو ته راوتلي وو چې وروسته یې لاریونونه له امنیتي ځواکونو سره په نښتو واوښتل عیني شاهدان ادعا کوي چې پوځ پر مظاهراتچیانو مخامخ ډزې کړې چې له امله یې درنه مرګ شوکړه اوښتې ده هند د پاکستان تر ولکې لاندې د جموں او کشمیر کې د ملکي وګړو پر وړاندې د پاکستان د ظلم او تاوتریخوالي غندنه کړې هند د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا پر بېګناه ملکي وګړو د وروستیو ډزو وروسته په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې دا کړنې د منلو وړ نه دي هند همداراز ویلي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې ترسره کېدونکې تش په نوم ټاکنې یوازې ظاهري او نمایشي اقدام دی Regarding the elections in Pakistan occupied Kashmir, so let me put forth what we think of it. We have seen reports regarding the so-called legislative assembly elections being conducted in the Pakistan occupied Jammu and Kashmir. India's position on this particular matter
has been clear, consistent. هند د پاکستان تر ولکې لاندې د جموں او کشمیر کې د ملکی وګړو پر وړاندې د پاکستان د ظلم او تاوتریخوالي غندنه کوي. هند د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا پر بې ګناه ملکی وګړو ورستۍ ډزې او ورته کړنې د منلو وړ نه بولي او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې ترسره کیدونکي تش په نوم ټاکنې یوازې ظاهري او نمایشي اقدام دی. له بل خوا د بخښنې نړیوالې ټولنې د پیښې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له پاکستانه یې غوښتي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو پر وړاندې د وژونکي ځواک د کارونې په اړه بیړنۍ خپلواکه او رڼه څېړنه وکړي. له راولکوټ څخه خپاره شوي راپورونه د پاکستان تر ادارې لاندې په جموں او کشمیر کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د ناقانونه تاوتریخوالي د کارونې له مخې سره ورته والی لري. د انټرنیټ او مخابراتي خدماتونو پرله پسې پرېکون د سیمې د وضعیت د خپلواکي ارزونې بهیر ستونزمن کړی دی. تر اوسه د پاکستان حکومت د وژل شویو د شمېر په اړه رسمي معلومات نه دي خپاره کړي، خو سیمه لا هم له کړکېچ او سخت امنیتي وضعیت سره مخ ده. د امریکا او سعودي عربستان هوایي ځواکونو د عراق په صلاح الدین ولایت کې د ایران پر ملاتړ د ولسي بسیج ځواکونو پر یوه اړه ګډ هوایي بریدونه کړي. د امریکې مرکزي قومندانۍ ویلي د ډلو په تیرو 2 ساعتونو کې له عراقه د بې پیلوټ الوتکو لسګونه بریدونه کړي وو او د امریکایي ځواکونو او د سعودي د انرژۍ تاسیساتو د هدف ګرځولو په حال کې وو. بلخوا ایران خبرداری ورکړی چې که د هرمز تنګي په اړه وړاندیز ونه منل شي تنګي به تړلی پاتې وي او د جګړې د بیا پیل لپاره چمتو دي. په ورته وخت کې اسرائیلو ایران ته د هر ډول برید په صورت کې د سخت او پراخ غبرګون خبرداری ورکړی. د امریکا او سعودي عربستان هوایي ځواکونو په ګډو بریدونو کې د عراق دننه یو شمېر مهم اهداف نښه کړي. د واشنګټن او ریاض نظامي ادرسونو ویلي د بریدونو په عراق کې د ایران پر نیابتي ډلو کړي دي. د امریکا مرکزي قومندانۍ ویلي عراق کې د ایران نیابتي ډلې چې د ایران انقلابي ګاردي مشري کوي په تیرو 2 ساعتونو کې د عراق له خاورې تر 10 ډېر د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. سنټکام ویلي دغه ډلو پر امریکایي ځواکونو او د سعودي عربستان د انرژي پر بنسټونو د بریدونو لپاره چمتووالی نیوه چې یو ګډ پراخ برید کې د هغوی لوژیستیک مرکزونه او د وسلو ډیپوګانې په نښه شول. له دې سره سم د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال غریب آبادي وایي که عمان د هرمز تنګي په اړه د ایران وړاندیز ونه مني نو دغه تنګي به همداسې تړلی پاتې شي او موږ د جګړې د بیا پیل لپاره بشپړ چمتووالی لرو. عمان اگر نپذیرفت ما مسیر جنوب به هیچ وجه رسمیت نمیشناسیم. تنگه همچنان بسته است و بسته خواهد موند. خدمت شما عرضم که درگیری‌های نظامی هم محتمل هستش که مجددا آغاز بشه و جمهوری اسلامی ایران برای دفاع قاطعانه آماده است. این سناریو که دارم خدمتتون میگم سناریو قطعی است، یعنی آمریکایی‌ها میدونن و بدونن هم که ما برای مسیر جنوب به هیچ وجه کوتاه نمیاییم. اگر اون مسیری که ما پیشنهاد دادیم مورد پذیرش هم قرار نگیرد هیچ فرمول دیگری هم مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نمیتونه الان واقع شه. په همدې حال کې د ایران د خاتم الانبیا قرارګاه ویاند ابراهیم ذوالفقاري خبرداری ورکړی چې که کوم هیواد د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغې پرېکړې ملاتړ وکړي چې له مخې د زیانمن شویو بیړیو تاوان د ایران له کنګل شویو شتمنیو څخه ورکول کیږي، ایران به د دغو هیوادونو د بیړیو د هرمز تنګي له لارې د تګ راتګ مخه ونیسي. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د ایران اوسنی چلند ته په اشاره ویلي دغه حکومت پر سعودي عربستان، کویت، بحرین، متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو بریدونه کوي او د خپلو لسګونو زرو وګړو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوی دی. هغه وویل دا د داسې حکومت چلند دی چې لا هم اټومي وسله نه لري او زیاته کړه چې باید تصور وشي که داسې وسلې ته لاسرسی ومومي له نړۍ سره به څه وکړي. If they do or not, they should know that if we are attacked, we'll respond with
terrific force. که د ایران اسلامي جمهوریت پر اسرائیلو برید وکړي که په مستقیم ډول وي او که د خپلو نیابتي ځواکونو له لارې نو یو ډېر ستره تېروتنه به وکړي که د ایران مشران د اسرائیلو ټاکنې او د امریکا منځمهالې ټاکنې په خپلو محاسبو کې په پام کې نیسي او که نه باید پوه شي چې د هر ډول برید په صورت کې به له خورا سخت او پراخ غبرګون سره مخ شي. And it murdered and maimed tens of thousands of its own citizens. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان دفاع وزارت ادعا کړی چې د هوایي دفاع سیستم پر مټ یې د عراق له خاورې توغول شوي بې پلوټه الوتکې په نښه او له منځه وړي دي. یاد وزارت زیاته کړې دغو الوتکو غوښتل چې د سعودي په ختیځ کې نفتي تاسیسات په نښه کړي خو موخې ته تر رسېدو مخکې یې مخه نیول شوی او له منځه وړل شوي دي. د سعودي دفاع وزارت دغه برید د ایران پلوه وسلوالو له لوري بللی او ټینګار یې کړی چې له خپلې خاورې د دفاع حق لري. د ارشاد حج او اوقاف وزیر شیخ نور محمد ثاقب نن د حاجانو له لګښتونو د پاتې پیسو بیرته ورکړې مراسمو کې وویل تیرو 1440 کال کې د هر حاجي له لګښتونو 3223 افغانۍ پاتې شوې وي او د ورکړې لړۍ به یې راتلونکې اونۍ شنبه پیل شي. ښاغلي ثاقب له حاجانو وغوښتل چې د تابعیت پیژندپاڼې یا پاسپورت له رنګه کاپي سره یو ځای مرکز کې یا وزارت او یا هم ولایتونو کې اړوندو ریاستونو ته مراجعه وکړي. ښاغلي ثاقب دغه راز په ټولنه په ځانګړې توګه حکومتولۍ کې پر عدالت ټینګار وکړ. ولس او د ملت دا تقاضا ده چې دوی به عدل او انصاف قایموي ځکه دا نظام چې موږ ته چا راوړی ده د الله د طرف نه هغه پیغمبر الله په خپله په عدل باندې مکلف کړی ده او بیا د امت ټول په عدل مکلف ده خو په عدل باندې به ډیر زر متقیان شي. نو عدل ولې نه کوو؟ بیا خصوصا دا نظام چې ده اسلامي امارت دا خو داسې ده لکه د یو فامیل مشر چې وي چې د فامیل مشر وي هغه باید په دا کور کې عدل وکړي او د کور د انسانانو د ټولو حقوق وساتي. نو موږ وزارت یا امارت دا به هم خامخا مکلف وي په دې چې دوی عدل برپا کړي عدل قایم کړي. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا ښې چارې.